د مزار شریف ښار د لومړۍ ناحیې په بادامباغ ګذر کې د صنعتي پارک د اوبو کانال د جوړېدو چارې چې څه موده وړاندې د ښاروالۍ له خوا یو خصوصي شرکت ته سپارل شوې وي، اوس مهال یې کاري چارې 80 سلنه پرمخ تللي دي. ما توانستیم در این 20 روز سپری شده کار پروژه را بیشتر از 60% به پیش ببریم و فعلا شاهد هستیم کار جریان داره. انشالله اطمینان به اهالی منطقه میدیم که به زودترین فرصت کار پروژه تکمیل شود و مشکلاتی که مردم داره مرفوع گردد. طول دی پروژه کانال که هست 1160 متر می باشه و عرضش 1 متر می باشه و بلندی هم 1 متر می باشه. ورته مهال د تړون کوونکي ساختماني شرکت رئیس د یادې پروژې د کار له کیفیت څخه د ډاډ ورکولو ترڅنګ وویل چې دغه کانال د 6 میلیونه افغانیو په لګښت سره به د څه کم یوې میاشتې په موده کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نظارت پروژه طور دوامدار از شروع الی ختم کار روزمره از جانب تیم تکنیکی ریاست محترم شهرواری مزار شریف صورت میگیره و ما هم مطابق نقشه و مشخصات تکنیکی که با اداره محترم شهرواری قرارداد کردیم کار را به پیش میبریم. انشاءالله کیفیت کار اطمینان میده. د مزار شریف ښاروالۍ د لومړۍ ناحیې امیر وایي چې د دې پروژې له پلي کېدو څخه یې موخه د ښاري تاسیساتو پیاوړتیا ده. نوموړي همدارنګه وویل چې په تېرو یو کال کې دا 9مه رغنیزه پروژه ده چې په یاده ناحیه کې پلي کېږي. در ناحیه ما تقریبا از سال قبل تا حال را تقریبا یک 8 تا 9 تا پروژه که تطبیق شده است که همه مردم مربوطین مراجعین بسیار نهایت خرسند و خوش هستند، چرا قبلا در وقت جمهوریت پیشا بودن که دیگه 1 یا 2 تا پروژه تطبیق نمیشد و اگر مگر میشد و به دیگه که است بعضی مشکلات مواجه میشد. د مزار شریف ښاروالۍ له لوري د 1403 لمریز کال د پراختیايي پروژو چارې په داسې حال کې پلي کېږي چې د ریاست تیر کال د ښار په بېلابېلو سیمو کې د 250 میلیونه افغانیو په لګښت 20 رغنیزې پروژې پلي کړې وې.